وقربان دي شم زه څومره ویډیوګانې راشي په ما فرق اچوي نه. ګیلمنې ستا دې ګفټرانو ته زه حیران شم. ستا ویډیو ما ته الټی راوستې او دوی دومره ګفټینګ کوي، عجیبه کار دی. خو ظالم بچه داسې چکۍ چکۍ کوناټي دي. زما د دلاندې شي ویډیو در سره د یو پیر کمنټ کې ګیلمنې غم مه کوه، ویډیو دې زما سره شته. د چا خبره وي ما پسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي، هغه چل به رسره کومه چې عمر به یاد ساتي. मुझे अपने घर जाना है قسم دې په 1000 روپۍ راځي. ګوړیا ډېره خاندمه، ته هم د ګیلمنې نه کمه نه یې. ستا ویډیو هم زما سره شته او دا ورشل دې دومره غټ سوري شوی دی لکه تبوجې بختي رحمان او سپک پکې ځي. چې زما مور ته څوک سوی بیا په ما فرق اچوي. ګیلمنې تا ته ګناه نشته، ستا مور تربیت ټیک نه دی، ځکه خو ته داسې یې. نو ستا نه زیات ستا مور کنزلو لایقه ده. آی ستا په مور باندې داود شاه واچوم. زما د خبرې په مثال به تاسو پوه شوي چې زه څه ویل غواړم. نه نه ګیلمنې ورپېښم شتو، زه نه پوهېږم. دا مثال به تاله سونیشا درکړي چې سونیشا دا څه غواړي. قامه دا ویډیو زما سره موجود ده. د دې دغه نه والله د چوپړي والا ام جوړ کړی دی. دوستانو زما سره په ټیک ټاک کې ده، په واتس اپ کې ده، په انسټاګرام کې ده او په هر پلیټ فارم کې ده. تاسو راشئ زما چینل سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن بیل آن کړئ چې دا ویډیو هر یو ویډیو تاسو ته مخې درځي.